اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، زه محمد جوادي او دا د اډاب فوټوشاپ شپږم نمبر ټوټوریال دی. په دې کې به تاسو ته زه ښایم چې تاسو کویک سلیکشن څنګه کولی شئ، یا او په دې کې چې کوم کویک سلیکشن دی یو میجیک سلیکشن دی، دوه په دې کې ټولز دی، په یو سیکشن کې دوه ټولز دي. او دا دی ډېره مخکې ویډیو کې مونږ دا ریکټنګولر ټول ویلو، بیا هم پسې لاستو ټول په پای نمبر ټول کې ویلو، او په دې کې مونږ کوو کویک سلیکشن ټول یا چې دی دا میجیک ټول. نو ملګرو په دې کې دونه څه شته دی نه، ډېر بهترین او ایزي چې کوم دی دا ورک کوي. نو راځئ چې زه په دې نه چې کوم دی ریکټنګولر لاستو ټول اوس ته دی چې کوم دی دا کویک سلیکشن چې دی په دې باندې تاسو کو رائټ کلیک کړئ، نو تاسو ته به دواړه ښکاره شي، یو چې کوم دی میجیک دی او بیا چې کوم دی کویک سلیکشن ټول دی. نو چې څنګه تاسو په دې باندې کلیک کړئ، دلته کې اپشن راشي، یو چې کوم دی سلیکشن راغی، ورپسې چې کوم دی دا چې کوم دی ایډ ټو سلیکشن، دا چې کوم دی ماینس دی، دا چې کله اوس په دې دا به کار څنګه کوي پریکټیکلی پیدا کوم. ما یا دا کلیک یا مې چې کوم دی په دې پلس باندې کلیک کړ، زه د ویم چې په دې کې دا کوم کاڼی دی چې دا سره بیل شي. دا کار داسې کوي چې دا چې ته په کوم ځای کلیک کوې او د هغې سره څنګه پکسل نور یا هغه چې کوم سلیکشن کې واغه دی څونه یو شانتي دی چې دا ایریا چې دا هغه دا سلیکټ کیږي. په دې ما کلیک کړ چې دا به چې کوم ایریا کلیک کړي دا به منځ په هغې باندې به کلیک کړي چې کوم سلیکشن د کوم څیز جوړی هغه به پکې صحیح شو جي. دا زه دا کاڼی کټ کوم، بهرحال دا ډېر په ایزي طریقې سره کېږي صحیح شو جي. خو زیات تر دا په هغه ځای کې چې کله بیکګراونډ چې دی دا سیم وي، لکه ډېر زیات ملټي کلر پکې نه او ساده کلر یو وي یا چې کوم څنګه چې دا شو. اوس دا سلیکشن مو وکړو، زه یم چې دا سلیکشن مو وکړم چې دا کاڼی پکې راشي، نو زه به په دې باندې کلیک کوم داسې به بهر بوځم صحیح شو جي. او زه یم چې نه دا سلیکشن مو وکړو چې دا کاڼی پکې نه، دا به څه کوم دلته کې به زه راشم دا ماینس په وهم، بیا به دا بار ته بوځي، دا موسو پورې چې کله پلس و ما په دې کې دننه سلیکشن کړو، دننه به چې کوم ایریا ما وخله ما د هغې کوم سلیکشن کول ما به هغه په مزه مزه کلیک کوله. اوس چې دا موس دا کرسر چې دی دا په بریکټو باندې چې کوم دی ورکوټي کېږي، په کیبورډ کې چې کومې بریکټې دي کوم ته چې موږ وایو چوټا بریکټ یا درمیاني بریکټ چې ورته وایو، په هغې باندې چې دی ته په ریډ باندې کلیک کې ورکوټي کېږي، او په نه په ریډ باندې چې کلیک کې غټېږي، چې لیپ باندې کلیک کې ورکوټي کېږي صحیح شو جي. دا ځینې ځای کې غټ په کار راځي، دا کرسر چې د موس ته یا چې کوم ورکوټي چې کوم څه ځای کې ورکوټي په کار راځي، چې کوم ځای کم سلیکشن کې په دې راځي. زه په دې ماینس باندې ما کلیک کړ، زه یم چې دا کټ شي، نو ورو ورو هغه د ایریا واپس پسې دې راځي څه به کېږي واپس دا راغله. خو دا دلته کې دننه راغله، زه یم چې دا لکه بار وځي، دلته کې واپس پلس باندې کلیک کوو، دا کرسر چې دی د موس دا چې کوم سلیکشن دی دا زه ورکوټ کوم، نو دا چې ورکوټ شي بیا ډېر د صفحې سره کار کوي، ځینې ځای کې دا غټ په کار راځي، ځینې ځای کې دا ورکوټي په کار راځي صحیح شو جي. دا وشو، ورپسې چې دی د دې سلیکشن جوړوم دا مو شو، ورپسې چې دی زه بل یو سلیکشن جوړوم یا زه یم چې د دې وشي د دې کاڼي وشي، دا زه پلس دا زمانه روان شو. اوس دا زمانه روان شو، نو څه به وکړم کنټرول زیډ هغې سره واپس دا راشي، په دې مې کلیک په قلاره قلاره به چې کوم دی دا لږ لوډینګ په دې وجه کوي، دا واپس شو کنټرول زیډ بهرحال دې خوا زه شو. اوس زه یم چېرې دا بیل شي، لکه کنټرول زیډ خو بار بار نشم وهلی، خو چې دا بیل شي زه په دې څه وکړم، په دې به زه دغه ټول باندې به راشم په کوم په هغه سلیکشن چې کوم ماینس والا دی دا ایریا کمی، دلته کې دا زه کوم دواړه خرابېږي، نو دا به زه په درمیاني بریکټ چې کوم دی په هغې باندې به دا کټ کړم صحیح شو جي. اوس دلته کې چې سلیکشن لږ صفا نه دی شوی او دلته کې هم لږ صفا نه دی شوی، نو څومره چې دې سره په خوا باندې ته بوځې دا به کېږي. خیر زه پلیس باندې کلیک کوم، په دې دوران کې ته تصویر زوم کړې نو کنټرول سپیس باندې به کلیک کړي، نو دا زوم کېږي صحیح شو جي. تا ته بیا سلیکشن صحیح ښکاري. زه اوس دا موس چې دی دا سلیکشن دا زه ورکوټو کوم، دا ټول دا پلس دی، د ماینس وخم چې دا کټ شي، غلط چې کلیک کړې نو هغې به څه راځي بهرحال زه ماینس کلیک کوم او دا پلس ته وړو واپس په خپله صحیح شو جي. د ایریا زه ختموم
زما سلیکشن څه کېږي دا زه واپس زوم آوټ کوم کنټرول الټ سپیس دا شارټ کی ځان سره یاد ساتئ اوس دا سلیکشن چې دی زه چې دا کوم سلیکشن ما کړی دا نیو لیر ته وړي لیر باره کې ما ویلو تاسو ته لیر دلته کلیک کېدو اوس په اوریجنل تصویر سره لګیم چې دی لیر نو کنټرول جے کنټرول پلس جے چې وخې دا لیر کړي دا ډایرکټ بل دغه ته وړېدل جي څه ته وړېدله بل لیر ته وړېدل صحیح شو او تاسو ته ما ویلم چې د فیدر څنګه اخلي فیدر باره کې ما تاسو ته ویلم دی نه مخکې سلیکشن کې فیدر چې هغه د دې دا بیکګراوند چې دی څنګه به دا کېږي دا بلډر شي معمولي کټینګ نور هم څونه سلیکشن چې دغه هغه نور هم کټ شي لکه مطلب زه دا سلیکټ کوم دې نه پس چې دلته راغلم فیدر چې دی ما نو اغستې کم سے کم لکه 5 صحیح 5 دونی چې بدن دا بیکګراوند چې دا کوم څونه سلیکشن چې شوی دا لږ معمولي دی دا پکسل او خورد شي او بلر غونډ شي او ورشي کنټرول جے دا فل کومه دا بیکګراوند تاسو کته شي څنګه سموث د فیدر د وجه راغی غیر چا پیرا صفای سره کټینګ د دی شو صحیح شو چې اوس راځو په او کویک سلیکشن چې دی کوم میجیک سلیکشن چې دی هغه باره کې راځو اوس میجیک سلیکشن څنګه دی میجیک سلیکشن داسې دی چې ته کم ځای هم کلیک کې دا به اتوماتیک چې دی دغه ایریا دا ډیټیکټ کوي خو اوس دلته کې ټولرنس چې دی په دې کې تاسو دا کلیک کولی شئ چې دا څونه ایریا چې کم دی لکه دا سلیکي مطلب د دې مطلب دا چې لکه 100% چې لکه زه کلیک کوم 100 ته ورسوم نو دا به ټول چې څونه د دې سره ریلیټډ دي مطلب ورکوټي مې چې هم سره کي دی به کوي چې څونه دا کمي لکه ما به اوس 80 دا ما کلیک نو دا ټول سلیکټ کړه زه کنټرول ډي کوم او دوباره چې دا زه کموم لږه دا زه راولم کم سے کم 45 صحیح شو جي بیا تاسو کته شي د دې بیا بیکګراوند چې دی دا بیا کم سلیکټ کړئ لکه دې ته وګورئ بیا په دې کې سلیکشن کمی برخه د دې لپاره یو بل تصویر امپورټ کوم چې دا اوس دې پته ولګي کوم دا امپورټ کوم ورګه چې د دې سوي صحیح شو جي په دې باندې سره بیا لکه دا ایریا چې دا یو شانته کېده ورپسې دا ایریا یو شانته کېده چې دا 45 ته دا چې 80 کوم نو د سر چې بیا سونه می د بسلې کې لکه مطلب بیا هارد شي هارد دا شي چې سونه لکه مطلب لوګم می چې کې نو دی بیا کې چې سونه دا 45 ته چې دا زره کم نو دی بس کې دی بیا چې لګ مطلب دی بیا گزاره کې ډیر میچینګ بنه کوي چې دا سونه 100 پر رسې چې 100% دورته چې معمولی غونته مسره میچینګ کې دی باغ سلیکشن راولي بار خاطر خپل اندازې ته ګورغه مطابق پکې ما په دا کلیک دوباره چې دا د ختموم ورپسې چې دا ما کلیک کوم سلیکشن په دې باندې میجیک سلیکشن ټول دا چې دا ډېر زر د سلیکشن کوي چې کوم ځای ثاني خو دوباره پاغي کلیک کې ختم کی دا سلیکشن څونه ایریا ما سلیکټ کړه ټول چې دی ما سلیکټ ایریا دلته کې چې ډبل ذکر راغی چې څونه کې سلیکشن کې دا ټول د هغه ایریا سلیکټ شو دلته کې تاسو ګورئ دا په درې پیری چې کړه په دې گرین کلیک کوم مسله بکی دا صرف گرین بکی خو چې دې خوا کوم نو بیا دوباره د درې پیری کلیک کوم نو دا به ټول ایریا چې کوم دی دا به سلیکټ کی سلیکټ شو جی سلیکشن شو لکه دې کې سلیکشن کول ګران نو په ځینې ځای کې دا سلیکشن یا دا چې کوم یو پکچر ته کټ کې دا ډېر ګران شي مشکل شي بیا ځکه کې پکچر دا کوم دا میجیک ټول چې دی دا ډېر زیات بهترین کار کوي ځکه چې ټیم ډېر تاسو بس کې خو شرط د دې چې بیکګراوند کې دونه ملټي کلر نه سمپل کلر پکې د دې کنټرول جی هم تاسو ته وسیو بل هم په دې کې آپشن خیم چې ما کنټرول جی والا څه شروع شو جی کوم سلیکشن چې ما کټ کو هغه کټ نشي دا بل کټ شو ځکه چې سو کنټرول زد بیا کوم سلیکشن دا ما بارې دې ته کټ شو زویم چې نه دا دن نه کټ شي لکه دا ما کړو کنټرول جی دا کم ایریا کټ شو
دغه بار ایریا چې دا نوي لیر ته راغله خو زما په کار خو دا وه دا کومه چې ډیلیټ شوه دا کومه چې پاتې شوه په ځای باندې بهرحال دا اوس په زه په دې چې کله ځم چې دا بار ایریا نه دا دن ایریا کټ شي بار نه دا دن ایریا کټ شي نو کنټرول الټ جې به زه کلیک کوم نیو لیر هم ورکولی شي جې مې ورکړو سلیکټ شو جي اوس تاسو کتی شي ټول سلیکشن شو دله ما فیدر ورکړو فیدر په وجه چې کوم دي د صفا راغی ما دې نه مخکې کوم دا کویک سلیکشن ټول باره کې چې کوم ما تاسو ته وی چې کویک سلیکشن تر ما فیدر ورکړو دې کوم فیدر کار وکړو صحیح شو جي نو دغه د دې ټولز چې کوم دي سپیشالټي دا ډېر ښکلي ورکي بهر حال دوی به نور استعمال تاسو زه ښیم خو چې تاسو دونه پته ولګي چې دا ټولز دا کار کوي سټپ بای سټپ به زه ښیم نو دا ګوره او زده کوئ او انشاءالله تعالی په دې فوټوشاپ نه به تاسو ته زه ارننګ ښیم چې تاسو به آنلاین د دې نه پیسې څنګه ګټئ د دې په ترو به تاسو څنګه ارننګ کوئ نو میلاویږو په بله ویډیو کې د الله په امان